الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اول سوال دا چې معجزه او کرامت د ولی په اختیار کې دی او که د ولی په اختیار کې نه دی. نو ګوره په دې د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې د اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق دی چې خالق د هر شي دپاره الله دی. د معجزې خالق هم الله دی، د کرامت خالق هم الله دی. یعنی امور عادیه که امور غیر عادیه د دې خالق الله پاک دی. خو د دې سره سره چې د دې خالق الله پاک دی په دې کې د بنده اختیار هم نشته. یا په داسې الفاظو باندې تعبیر وکړه چې په معجزه او په کرامت کې نه د بنده خلق شته او نه د بنده کسب شته. د بنده قدرت کاسب هم پکې نشته او د بنده قدرت خالق هم پکې نشته. زموږ علما شیخ عبدالحق محدث الدهلوي رحمه الله په معجزه باندې اوږد بحث کوي او بیا په اخر کې فرمایي بلکې ان مبنی است بر آن که معجزه فعل نبی نیست، فعل خدای تعالی است که بر دست وی اظهار نموده، بخلاف افعال دیگر که کسب این از بنده است و خلق از خدا تعالی و در معجزه کسب نیز از بنده نیست. مدارج النبوت جلد 2 صفحه 114. یعنی دا خبره په دې باندې بنا ده چې معجزه د نبی فعل نه دی بلکې دا د الله فعل دی او صرف د نبی په لاس باندې ظاهر شوی دی، په خلاف د نورو افعالو نه چې د نورو افعالو خالق الله پاکي او کاسب بندی او د معجزې او د کرامت خالق هم الله پاک دی، خلق د الله پاک دی. خود قدرت کاسبه د پارم د عبد څه دخل نشته، قدرت کاسبه هم پکې د عبد نشته. همدارنګه فرمایي په فتوح الغیب صفحه 20 کې چې معجزه و کرامت فعل خدا تعالی است که ظاهر می گردد بدست بنده بجهت تصدیق و تکریم وی، نه فعل بنده است که ظاهر می گردد بقصد و اختیار او مثل سائر افعال. یعنی معجزه و کرامت د الله پاک فعل دی. پیغمبر ته صرف د دې وجه نه نسبت کیږي چې دا د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شوی دی، نور پکې نه د بنده او د پیغمبر قدرت خالقه ته دخل شته او نه پکې د بنده قدرت کاسبه ته دخل شته. آیتونه په دې باندې دلالت کوي چې معجزه او کرامت دا د ولی په اختیار کې بالکل نه دي، نه د ولی قدرت کاسبه ته پکې دخل شته او نه د ولی قدرت خالقه ته پکې دخل شته، بلکې صرف د الله پاک فعل دی. لکه الله په قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام معجزه ذکر کوي، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. د دې په تشریح کې ابن کثیر لیکي لولا ان الله قال سلاما لآذ ابراهیم، که الله پاک دی ورته کونی بردا وسلاما که د سلامن ټکی ورته نه مستعمل کړي نو لآذ ابراهیم بردها، نو ابراهیم علیه السلام ته به د دې یخنۍ تکلیف رسولی. ګوره دا په دې باندې دلالت کوي چې ابراهیم علیه السلام په دې کې نه قدرت کاسبه او نه قدرت خالقه و، هیڅ اختیار پکې نه و، صرف دته نسبت د دې حیثیت نه کېدو چې دا د په لاس باندې ظاهر شوی دی. د موسی علیه السلام په باره کې الله پاک فرمایي یو معجزه ذکر کوي وان الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. نو ګوره که معجزه د نبی په اختیار کې وی نو پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام ولی ویریدلو؟ ابن کثیر د دې په تشریح کې فرمایي هذا برهان من الله لموسی ومعجزه عظیمه وخرق للعاده باهر دل على انه لا يقدر على مثل هذا الا الله عز وجل. دا د الله پاک د طرف نه اوچت دلیل او عظیمه معجزه وا، خارق العادت کارو، او دا په دې باندې دلالت کوي چې په دې باندې صرف الله قادر دی. دارنګي الله پاک قرآن کریم کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک د پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي قرآن کریم کې آیات ده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله قل انما الآيات عند الله. معجزات ټول د الله پاک سره دي، د بنده د پاره پکې نه قدرت کاسبه شته او نه قدرت خالقه شته. مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله فرمایي معجزه عبارت است از امر خارق عادت که بر دست مدعی نبوت به مقابله منکرین نبوت صادر شود و کسی مثل او کردن نتواند. مجموعه فتاوا جلد 2 صفحه 13. یعنی معجزه هغه خارق العادت کار ته وایي چې د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شوي د منکرینو په خلاف.
و کسی مثل او کردن نتواند او خلق داسې کار نشي کولی. دارنګې مولا علی قری رحمه الله هغه فرمایي مرقات هامش مشکات جلد 2 صفحه 510 المعجزة من العجز الذي هو ضد القدرة وفي التحقيق المعجز فاعل العجز في غيره وهو الله سبحانه. معجزه د عجز نه مشتق ده، د قدرت ضد ده، او تحقیقی خبره صرف دغه ده چې معجزه هغې ته وایي چې د غیر چې په بل چا کې عجز پیدا کوي. فاعل العجز فی غیره، په بل چا کې عجز پیدا کوي، غیر کے اندر عجز کا فعل پیدا کرے، او دا صرف اللہ جل وعلا شانہ ذات کریمہ دے. اللہ پاک لوی ذات هغه صرف د معجزې په صادرولو باندې قادر ده، د بنده په لاس باندې. همدارنګې رئیس المتکلمین قاضی ابو بکر ابن الطیب الباقلانی رحمه الله هغه فرمای فصل فی حقیقة المعجزة معنى قولنا أن القرآن معجز على أصولنا أنه لا يقدر العباد عليه، وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح دخوله تحت قدرة العباد، وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه، ولا يجوز أن يعجز العباد عما تستحيل قدرتهم عليه، إلى أن قال وكذلك معجزات سائر الأنبياء. برهامش اتقان جلد 2 صفحه 1 او شپږ. دارنګه علامه قاضی عیاض ابن موسی ابن عیاض المالکی فرمایي د معجزې په باره کې فرمایي، لوی تفسیر د معجزې کړی دی، خو بیا په اخر کې فرمایي چې دا انشقاق القمر او دارنګه د نور معجزاتو ذکر کړی دی چې اخراج ناقه من صخره وكلام شجرة ونبع الماء من بين الأصابع وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله، فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله وتحديه عليه السلام من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له. شفاء صفحة يوصل أو 22. دارنگی محققین علماء فرمائی، محمد بن محمد الغزالی رحمه الله فرمایي چې ان كل ما عجز عنه البشر لم يكن الا فعلا لله تعالى. هر هغه څه چې بنده ترې عاجز وي هغه صرف د الله پاک فعل دی. نو خلاصه دا چې په معجزاتو کې د نبی د فعل هیڅ دخل نشته. یعنی داسې نشي کېدی چې نبی په کم وخت کې وغواړي معجزه صادره کړي او ولی په کم وخت کې وغواړي کرامت صادر کړي، بلکې د الله په اختیار کې دی چې څه وخت وغواړي نو د نبی په لاس ظاهري. نو معجزه او کرامت د الله پاک د مشیت او د ارادې تابع دی، نه د نبی فعل دی او نه د ولی فعل دی او نه د نبی او د ولی په اختیار کې دی.